الله هم ژوندي لره. خپل مینوالو ته او پښتنو ته څوک چې ستاسو لپاره فکرمند دي نو مهرباني وکړئ یو څو خبرې خپل صحت په حوالې سره ووایئ. زه ټولو مینوالو هېوادوالو د ادب او کلتور سره تړلو دوستانو ته سلامونه کوم، احترامونه وړاندې کوم. زه د خدای فضل دی ښه یم. یوه وړوکۍ عارضه پیدا شوې وه، هغه د ډاکټرانو د تشخیص له مخې مخ په ښه کېدو ده. نو زه د دوی نه ډېره مننه کوم چې خواخوږي را سره کړې ده او دوی ته هیله ورکوم چې انشاءالله مخ په ښه کېدو یم او یو ځل بیا به دوستانه ادبي مجلسونه کوو، ناستې به کوو، خبرې به کوو او په خپله ژبه او کلتور به بحثونه او مذاکرې کوو. دوی دې خوښ وي، دوی دې خوشحاله وي او د دوی نه هیله لرم چې خپلې دعاګانې همداسې مسلسلې ولري، ځکه دعاګانې چې کوم کار کولی شي هغه دواګانې نشي کولی. ډېره مننه استاد رفیع، الله هم روغ جوړ لره او الله هم انشاءالله الله به زر صحت درکړي، خدای به هم ښه کړي.